کاس په مخ کې مې ورته ویل سته به دغومره ویډیو کلیپ جوړی بس همدغه به خلاص وي نور ته خلاص ګرځه وعده یې راسره وکړه اوس بیا بدماشانو شروع کړي دي هغه غواړي همدغسې فیمس دي اما زه درته وایم چې دا د درېیو څلورو کورنیو موضوع ده راسه اول ته پکې راسه شیرزاد پکې راوړی او څو مخلص ملګري راولئ ما سره خبرې وکړئ تر سهاره درته کینم تر چهارشنبې انتظار یم د چهارشنبې په شپه له 10 بجو وروسته بیا انتظار نه کوم نه پاچا صاحب د تا مخ کوم نه د سپین ږیرو کوم د هیچ چا بیا نه کوم خلاص دا مسله به موږ حل کو باچا صاحب دا مسله به حل کو ورته دا به ورته حل کو بالکل مومن صاحب دا پایم شینواره صاحب ما سره شو او زیما او ان شاء الله یو کس به موږ نوري موږ بیا په شخصي کې وغږیږو موږ نه غواړو چې دلته دا او مومن صاحب یو خبره کوم چې دا اروپا ده اروپا دا افغانستان نه دی یو خبره ته نه ښکاره ته بیا مګنه دا اروپا ده دلته ډیر داسې شیونه کېږي موبیل صاحب چې موږ په عملي میدان کې یو نو ډیر داسې کارونه کېږي چې دلته ازادي ده په خبره وانه ډیموکراسي ده خو یار بعد په شخصي کې به بیا خبرې وکړو ته به شي موږ به اول حسیب سره هم خبرې وکړو تا سره به هم وکړو موږ غواړو چې دغه مسله چې هره مسله باید هغه دلته میډیا ته رانوړل شي او په داخل کې حل شي بیا هم درته وایم دته مې ویلې خولې ته ضرورت نسته په خوله به یې نه خلاصو که خولې ته ورسېدله بیا ولاکه سره پاک کړي دا صفا خبره ګوره تا ته موږ وویله هیله هم درنه وکړه وروره چې دا مسله موږ حل کوو ګروپ جوړوو انشاءالله حل کوو مومن صاحب ته خاطر جمع اوسه حوصله وکړه باید افغانان چې دی راغونډ کړو سره نه سره وپاشو دغه بل ورور هارون باچا د څوک د دی څه سوال یې درلوده هارون باچا نه ده صدیقي صاحب دی صدیقي صاحب مهرباني وکړئ مخامخ دی موبین صاحب تاسو فالو کوئ السلام علیکم مبین صاحب تاسو ته د لایف ټول اوریدونکو ته مبین صاحب منګه د ستا ډېر سخت مینهوال واقعیت په دې خاطر د سره مینه لرو چې د وطن دپاره د ډېر اواز اوچت کړی د هېواد دپاره د ډېر اواز اوچت کړی سوال په دې خاطر کو مبین صاحب ته څه موده مخکې لایف رالی موږ ډېر وستایلو چې ته په وکیل باندې رالی په ولی والله باندې په ډېرو خلکو باندې چې دا خلک ډېر بد الفاظ کاري په ویډیو کې او په دغه کې په لایفونو کې ستا په دې لایف کې داسې کسان ستا نه ګر چاپېره ناستې وروره هغه الفاظ استعمالوي چې والله که نه د الله نه په قرآن کې نه په حدیث کې او بعضې وخت ستا نه هم لږه خطا وشي داسې خبرې وکړي چې هغه نه زه خور سره کتلی شم خبرې نه زه ښځې سره کتلی شم نه زه به هېچا سره یو سیاسر هم نشي کتلی حتی چې سړي هم نشي اورېدلی نو که دغه شی نه لږ زره دغه کې دا ته سور لګوي وروره دا ته سور لګوي اول ورستا چې ډاکټر نجیب ګوره زه ګوره نجیب سره زما سیاسي اختلاف ډېر زیات او نه منم خو خبره تا نجیب ویلې نه صدیقي صاحب هغه کنځلې وکړې که نه هغه کنځلې د نجیب ته وکړې بیا ځم که نه بس دا زړې خبرې پرېږدې باچا صاحب دا زړې خبرې پرېږدې یاره زه وایم صدیقي صاحب ګورئ موبین صاحب ته ما ویل دا مخامخ ناست او افغانانو تاسې مه اورېده په شخصي کې مې ورته ویل چې موبین صاحب منګ او تاسو دغه مشران چې دی باید منګ یو بل ته متقابل او دا خبره مې اسف ته کړې موبین صاحب هم را سره منلې ده او حسیب هم را سره منلې موبین صاحب په کمنټ هم کړی چې دا سره په دې خبره کې ختم شو خبره ولې بیا راسپړو چې تا بل وردا کړی قبل څه خبره دا وسنۍ خبره بل مبین صاحب پیغمبر اسلام وی کنه من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخره چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچول او انسان باندې پرده واچول الله په دنیا او په آخرت باندې پرده واچي تاسو ویل چې چهارشنبه پورې چې زما اخرنه دغه زبر چې میډیا تخکار کوم سید ته خو به حسیب خو به قصه کې نشي هغه ته چې هغه څه تخکار کې هغه فامیل خو تاسو شرمو کنه نه زه ساتر هغه وخت ساتر د شته بل چا ساتر وساتي ته د بل چا فامیل دا اوس د کمنټو ته سارو ښکارا کدای تا جنابان څه وایي ساتر ته خپله وکړه زه متقابل احترام باندې ما زه چې زه چا مینوال زه ستا مینوال والله العظیم زه ستا مینوال پرېږده ته مینوال پرېږده زه په متقابل احترام قایل یم چې څوک څه راته وایي زه جواب ورکوم حتما یې ورکوم لازمي یې ورکوم دا مسله ما ساتلې وه د همدې دپاره مې ساتلې وه چې دا مسله حل شي اما د ته زه له یوې هفتې نه قسم په خدای په شخصي کې لګیا یم دا د ما په خولې پورې خاندي زه ورته من حیث یو افغان ګوره د قاري سعید شخصي مسله نه وه چې تاسو راواخیسته د هغه په شخصي حریم باندې مو تیری وکړه څومره م هغه بیچاره وکړوه هلته تاسو ته شخصي حریم ولې نه در یادېده دا اوس لسګونه ویډیوګانې ما سره دي چې تاسو د طالبانو یا د طالب په شکل باندې یو څوک د ویډیوګانې نه شوی چې وګوره طالب څلورمه ښځه وکړله هغه د مېرمنې قدر تاسو چیرته ساتلی دلته شخصي حریم بیا چیرته وي
دغه د تاسو غټو سیاسونو هغه ویډیوګانې شیر کړي چې زمونږ یو افغان خور له یو طالب سره واده کړی دی، د هغه خور عزت مو نه ده مرګونه وسول د تاسو له لاسه خلکو خپلې ښځې او خاوندانو ساتل. هلته بیا چا باندې پرده نه اچوئ. دلته چې د حسیب موضوع راشي او بربنډه راشي او په هر څه باندې په ثبوت راشي بیا ماته حدیثونه وړاندې کوئ. زه خو بالکل ما د پیغمبر حدیث منلی ده. زه اوس هم باچا صاحب ته عذر کوم چې د خدای رویو که راس دا مسله په شخصي کې حل کو. بل ته کوم د ما څه ځي خو دا اوس به راجیګ سم چې څه راسره دي ټول به نشر کم، بیا به ما ته څه مخ پاتې سي او تاسو ته به څه مخ پاتې سي. دا 15 افغانان به بیا په کوم نظر موږ ته ګوري چې د یو مبارز راجیګ شو ټول عمر د ښځو د حقوقو دعوه کوله، نن په خپله د ښځو حقوق پامالوي. مه کوئ داسې، خپل خلو سره هم فکر کوئ وروره. نو جنرال صاحب یوه خبره زه ورته کوم، یوه خبره زه کوم قدم تم لاړ صاحب در کومه حد چې خو موږ خو په دې باندې خبر هم نه یو چې دا به حقیقت یې که نه بیا کوي. دا د تاسو شرط به څه شی دغه داسې ملت ته ووایاستئ تاسو شرط به څه شی چې هغه کوم ویډیو کلیپ کې به دی څه شی ووایي چې تاسو ته قبول دی وړي؟ که دغه شرط څه دا بیا به ټول دلته قصه وکړمه. نه تا ویل چې کلیپ به جوړوي که نه هر میدان دلته وکړمه مجبوره بیا له الف تر یا پورې ټول نه ګوره شرط چې تا ویل یو ویډیو کلیپ به دی جوړوي که نه حبیب وروره هغه بیا ګروپ کې موږ حل کوو. حبیب وروره جنرال صاحب ته مه کوه. یو منټ شینواره صاحب ګورئ تاسې د جرګې په اصول ځان پوه کوئ. هغه دواړه طرف ته ګوري، هغه خبره کوي چې هغه بیا هغه ټیټ او دغه سره برابرۍ. دا د جرګې اصول دي حبیب وروره. چې یو ځل د باچا صاحب ګوره ده ویل چې په شخصي کې په خبرو باندې نه کوم، هغه به راځي یو 2 دقیقې همدغه موبین صاحب به یوه ډېر داسې خبرې خو موبین صاحب سره په لایفونو کې نه کړي که نه د جمهوریت د وختو دا موبین صاحب دی وایي چې ده ماته یو توهین ملا هیبت الله صاحب